له غزني تر کندهار د برېښنا مزي غځولو پروژه چې له کلونو راهیسې بدرګه په هیلو او تمه شوي نن د انجام پر لور روانه ده. دا یوازې یوه تخنیکي پروژه نه ده بلکې د ژوند هیلې پرمختګ او وصل یوه لویه هڅه ده. له غزني پیل شوي زابل ته ځي او تر کندهاره پورې رسیږي چې راتلونکي ته به د دې دریو او نږدې نورو ولایتونو شاوخوا 300,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې کړي. انشاءالله په دې مسیر کې به کم مسیر کې چې کلي دي یا کم بازارونه دي واړه واړه هغه به له دې برخه څخه کله انرژي سي برق واخلي برخمن کېږي. مشکل اصلا برق همدا اساسي برخه همدا اساسي ګټه همدا ده چې موږ ته باید کوشش وکړو کارخانې او فابریکې زیاتې داسې تنویر موږ کولی شو د سولر سای هم واخلو. دا یو عادي مسله ده. د ټولو نه مهم شی صنعت د صنعتکارانو تجارت فابریکه او کارخانه هغه کې موږ زیات دغه واخلو. د 220 کیلو ولټ برېښنا مزي له غزني تر کندهاره د شاوخوا 320 کیلومتره پر اوږدوالي غځېږي چې ټولیز لګښت یې له 552 میلیونه افغانیو اوړي او له دې څخه 122 میلیونه افغانۍ یوازې د مزي غځولو لپاره ځانګړي شوي دي. د دې پروژې نه ګټه اخیستنه اهمیت په دې اړه باندې دا دی چې موږ په افغانستان کې کوم ملي شبکه چې ده نو د قندهار کوم جنوبي او لویدیځ برخې کوم ولایتونه چې دي هغه د مرکز سره وصل سي چون زموږ شمالي ولایتونه هم وصل سوي دي لا دمخه نو په دې لاین په واسطه باندې دغه مسیر هم وصل کیږي. نو په دې اړه باندې موږ کولی شو چې بیا د هغه ولایتو دپاره انرژي هم د کابل نه تامین کړو او هم که هلته کومه اضافي انرژي د هغه مسیر نه راځي نو دا موږ بیرته کابل ته هم د همدې مسیر د همدې لاین په واسطه باندې دا موږ کابل ته انتقالولی شو. د سایقه په نوم یو افغان شرکت دا مسؤلیت پر غاړه لري. د انجنیرانو تخنیکي کارکوونکو او کاریګرو له لاس خوځولو او مهارتونو ښکاري چې خپله خاوره د خپلو لاسونو په توان رغوي. چې موږ 5 بجې د سهار کار ته راځو یعنې کله تاسو یقین وکړئ تر 7 بجو موږ د ماښام مونځ هم په سهار کې وو. نو دا که د دغه ملګرو یا دغه انډیوالانو روحیه صحیح نه وي نو خو داسې نه کېږي. الحمدلله د وطن د هر څه د خدمت روحیه ورسره شته او دا کار انشاءالله په مخ ته روان ده. اگه افتخار کشور ماست که ما و شما هم اگه ما در اینجا مصروف کار هستیم. فعلا خو موږ تقریبا د ورځې 3 کیلومتره داسې په معمولي شکل باندې تکمیلیږي. دا پروژه چې له ملي بودیجې تمویلیږي پلان شوي چې د یو کال په موده کې بشپړه شي خو د دې پروژې ارزښت یوازې وخت نه بلکې اغیز هم دی. دا اغیز به د هر کور هر کسبګر او هر ماشوم پر ژوند څرګند شي. پخوا چې وو برق چې د کجکي برق وو معنا زموږ غیر د دوبۍ چې به رالي برق به نه وو په ژمي کې برق نه وو. اوس د خیر د کابل برق راورسېږي دا به یې موږ سره ستونزې معنا راهوارې کړي هم به دوی برق کړي هم به په ژمي برق کړي هم به ځوانان پر کار چې په دا برق باندې ډېر کارونه به اساسا کار ما که از خرادی است از کار ما از 0 تا 100 کلش دم برق تعلق در برق داره. برق باشه کار است که برق نباشه کار ما نمیتونیم کار. دوم برقای ما خوب است کیلووات ارزان است اقتصادی کمک تمام میشه برای ما. دا مزي یوازې له ځان سره برېښنا نه راوړي دا له ځان سره امید او وصل لري د داسې افغانستان انځور چې خلک یې غواړي روڼ متصل او متحرک. محمد عارف لیوال امید رادیو غزني.